نو د پروګرام مطابق ذوالقهار مومند په تېره غونډه کې یادونه کړې وه چې زه به په یو موضوع باندې غږېږم. ښاغلی عبدالقهار مومند. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه غواړم چې د ژبو په تاریخچو باندې یو لنډه رڼا واچوم. لکه څنګه چې موږ او تاسو انسانان یو، مسلمانان یو، الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې ډېره لویه پیرزوینه کړې ده او موږ ته یې یو غټ ویاړ رابخښلی دی چې عبارت د ژبې څخه دی. زموږ دغه ژبه ده د انسان او د حیوان ترمنځ یو لوی او ستره نښه ده او یو لوی قدرت دی د الله جل جلاله خوانه. لنډ او ساده تعریف د ژبې دا دی چې ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده. په پښتو کې به یې ساده وویو چې ژبه د پوهولو او پوهېدلو وسیله ده. دوه نفر یو بل سره خبرې کوي، یو چې ورته خبره کوي هغه پوه کوي او هغه بل ځان پوه کوي. همدغې ته د افهام او تفهیم وسیله وایي. په دوه ډوله ده، یو ته وایي پروډکټیو لنګویج او بل ته وایي نن پروډکټیو لنګویج. دا پروډکټیو لنګویج دې ته وایي تولیدي ژبه او نن پروډکټیو لنګویج دې ته وایي غیر تولیدي ژبه. تولیدي ژبه چې دا بیا په دوه ډوله ده، یو د معنا ژبه ده او یو د لیک ژبه ده. او بل چې ما ویلو نن پروډکټیو لنګویج دی، دا بیا په دوه ډوله ده. دې ته وایي یو باډي لنګویج، بل ورته وایي ساین لنګویج. ساین لنګویج چې ورته وایي هغه د نښو او علامو ژبه ده او باډي لنګویج چې ورته وایي هغه اشارتي ژبه ده. تاسو به زموږ په کلتور کې لیدلي که نه، بعضې کس دی الله تعالی هم داسې مورذاتي ګونګ پیدا کړی دی، هغه خبرې نشي کولی، هغه د لاس نه کار اخلي، د لاس په اشارو ته پوه کوي. ځینې خلک دا اشارتي ژبه چې ده څوک چې لیکچر ورکوي یا استاد درس ورکوي د هغې کې هم ترې کار اخلي. نو اوس راځو دغه ته د لیکیزې او ګړیزې ژبې ته. دا ګړیزه ژبه چې ده یا شفاهي ژبه چې ده د دې تاریخچه به د انسان د خلقت سره سم پیل شوي. کله چې انسان الله تعالی دنیا ته رالیږلی دی بیا ورته د بیان وسیله ورکړې ده ژبه. د دې تاریخ دا دم نه تر دې دمه روان دی. او بله چې ده د لیکلې ژبه ده. لیکلې ژبه چې ده د هغې داسې دقیقه نیټه نه ده ذکر شوې چې دا لیکلې ژبه څه وخت منځته راغلې ده. د لیکلو ژبو نه مخکې که نه پخواني خلک چې وو د تېرو لرغونو زمانو خلک، هغې سره نه قلم و، نه ورسره کتابچه وه او نه ورسره الف و با توري و، نه ورسره ګرامر و. ژبو باندې پوهېدل خو د ژبو د پراختیا امکانات یې نه درلودل. هغې خلکو به صرف تصویرونو نه کار اخیسته. مثلا چې غر به یې ولیده د غر یو تصویر به یې رسماو، او که مثلا یا به یې زمری ولیده یا به ځنګل ولیده یا به یې نور حیوانات ولیدل، د دوی د دې ککرۍ او د دوی د شکلونو عکسونه به یې رسمول. په دې بیا ورو ورو دا ژبې چې وې دا دغه ته واوښتې، نښو او علامو ته راواوښتلې. بیا توري وضع شو، توري چې وضع شو بیا د لیکدودونه منځته راغلل. لکه مصریان به لومړي خلک وو چې دا انځوریز لیکدود اختراع کړ. انځوریز لیکدود د مصریانو لخوا کشف شوی او نښوال لیکدود چې دی دا د فینیکیانو او مرسیانو لخوا کشف شوی دی چې دیو بیا دغه فینیکیانو چې دی د دې نه بیا اروپایي، لاتیني او یوناني لیکدودونه رواج شو او د مرسیانو لخوا چې دی دا بیا ویستایي او همدارنګه د ختیځو سیمو لیکدودونه منځته راغلل. نو اوس راځو پښتو ژبې ته چې زموږ د پښتو ژبه څنګه وه. د اسلام نه وړاندې د پښتو ژبې چې کوم لیکدود و هغې ته خروشتي یا کروتي لیکدود ویو. د دې لیکدود نښې نښانې چې د وردګو په حواس، د ننګرهار په درونټه کې او د پېښور په شهباز ګړی کې موندل شوي دي. او دا لیکدود چې و دا د الفو او کړیو په شان باندې و. د دې نه بیا وروسته چې و د اسلام د راتګ نه وروسته بیا دغه لیکدود د منځه لاړه. بیا د عربي ژبې د لیکدود نه خلکو استفاده وکړله. لومړی فارسي ژبه دې چوکاټ کې داخله شوه، وروسته بیا پښتو ژبه دې چوکاټ کې داخله شوه. او د پښتو ژبه چې دا یو څه غږونه زیات لري، یو څه توري زیات لري، نو په دې خاطر د عربي ژبې په کالم کې سمه ځای نه شوله. تاریخونه لیکي دا د ادب وایي لومړی چې و دا د سلطان محمود غزنوي په وخت کې
چې کوم وزیر د حسن مومندي د دې په وینا وایي لومړی سړی چې و سیف الله او قاضي سیف الله او چې د پښتو ژبې د ځانګړي هغه اته توري نه و دې ته کار پیل کړ او د دې دپاره د عربي لیکدود په استفادې سره ځینې علامې او نښې دغه کړې لکه ګې له دوه ټکي د سیرې باندې چې وکړي څې باندې چې پاس درې ټکي وکړي او زې باندې ګوډی لیک واچي خین باندې دوه ټکي لاندې وکړي د پوښې چې ورته وایي نو دا وایي لومړی کار هغې وکړه بیا په دې کې میا روخان یا پیر روخان هم لاس درلوده همدارنګه خوشحال خان هم لیکدود کې کار کړی دی دې نه وروسته به ډېر پرمختګونه شوي دي غونډې شوي دي د لارې او برې دوی ناست دي زمونږ د پښتو ژبې چې دي وایي تقریبا 2 لهجې دي دې ژبې ته کار نه دی شوی د دولتي حساب باندې خلک یو د بل نه خبره او وسایل نه وو سوشل میډیا چې ورته وایي یا ټولنیزه مطبوعات او رسنۍ او تلویزیونونه او اخبار او دا شیونه کم وو نو هغه په دې خاطر د پښتو لهجې هم زیاتې شوې اوس چې تلویزیونونه راوتي دي یا چاپي رسنۍ او یا غږیزې او انځوریزې رسنۍ پیدا شوي دي ډېر زیات مشکلات زمونږ له منځه تللي دي مثلا کوزه پښتونخوا به یو څه لیکل دي برې به بل څه لیکل اوس هلته موږ ډېر لیکوالان ګورو بې د دې نه چې دوی مطالعه وکړي او په څه ځان پوه کړي چې موږ ولې د خپل لیکدود ولې پرېږدو ولې اوس لر او بر اکثره په یو لیکدود باندې روان دی د ژبې په اړه همدومره خبرې وم ما سره د دې خسته شوي ناستی مننه مومن صاحب ښایسته موضوع دي دوستانو ته